पख्तूनख्वा से वोट लेने वाली तमाम पार्टियां नवाज शरीफ की एपीसी में कॉरिडोर के मुतालिक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाएं। पख्तूनख्वा वतन से गद्दारी करने वालों को वापस नहीं आने देंगे। د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي. یو پکې موټروي ده، دویم پکې ریلوي ده، دریم پکې فایبر اپټیک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو د تبه کریډور وایي. نو که چېرته وروسته د ماته ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونسټ دی، نو دا دې ولې پرېښودو؟ او که دا دې پرېښودلو نو دا زما په لار راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړې. او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړي ثنا اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غدارۍ تحریک چلوي. همیشه مونږ د پښتونخوا خلک د فاټي خلک همیشه د جنگونو حصہ جوړ شوي دي، په مونږ جنگونه کړي شوي دي او مونږ د جنگونو حصہ جوړ کړي شوي یو. نو که مونږ جنگونو حصہ جوړ کړي شوي یو، په مونږ قربانۍ ورکړي شوي، نو بیا پکار ده چې بیا ترقي او خوشحالي مونږ له راکړي. که دا خلک زمونږ د دلته که هغه انډیویژول انفرادي طور که نه د پارټۍ په طور واپس خالي لاس راغلل او هغه اے پی سی هغې ته کامیاب کړه، پنجاب لی په لاس کې کوریډور په خپله ورکړه، نو بیا به دې ځای مونږ نه بخو، مونږ به کور په کور د هغې پسې مهم چلو. بلې خواته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یوه عیني لاره هم ښودلې ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دي پښتونخوا صوبه په خپله سیمه کې مرکزي حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اخیستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی. د تاکوټ نه چې کله د حویلیاں بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زموږ باډه د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کاریډور نشي جوړولی. چې په دې نشي جوړولې نو زموږ موقف به مضبوط شي، آئیني طور باندې، قانوني طور باندې، د ګډوډ نه بغیر، د جګړې نه بغیر. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټي وي انټرویو هم ورکړه چې زه دا کوم، بیا دا به کېږي ان شاء الله. دا دې هم یادوي چې د مۍ په 28مه د کاشغر ګوادر لارې په اړه د ټولګوندیزې غونډې نه وړاندې د سهشنبې په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ د لارې په بدلولو نیوکې کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مۍ په 28مه په ټولګوندیزه غونډه کې د دې کوریډور د رخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.